آیا ستاسو موبایل کار نه کوي؟ آیا ستاسو موبایل جم کیږي؟ آیا ستاسو موبایل سلو کار کوي؟ که ځواب مو هو وي نو دا ویډیو تاسو لپاره ده. دا ویډیو کې تاسو ته د ډول طریقه ښیم چې څنګه کولی شو د موبایل سپیډ زیات کو بغیر له دې څخه چې کوم اپلیکیشن په موبایل کې انسټال کو بغیر له انټرنیټ او بغیر له کومې ستونزې څخه. نو ملګرو ډیره په زړه پورې طریقه ده. ویډیو تر پایه وګورئ. د ویډیو د فایل څخه د مخه زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. نو راځو ملګرو په ویډیو باندې پیل کوو. لومړنی به تاسو په خپل موبایل کې سیټینګ را خلاص کړئ. راځو په سیټینګ باندې کلیک کوو. سیټینګ را خلاصوو په خپل موبایل کې. نو ملګرو دا ډول سره صفحه به را خلاصه شي. دلته به تاسو دلته لاندې راشئ. دلته ملګرو کوم وروستی اپشن چې موږ ته ښکاري اباوټ فون دا باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو دا یو اپشن موږ ته ښکاري سافټویر انفارمیشن دا ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به ملګرو دا اپشن تاسو ته ښکاري بیولډ نمبر باندې دلته به کلیک تر سره کړئ. خو هیره دې نه وي چې دلته به تاسو تر 7 ځله پورې کلیک تر سره کوئ. راځو 7 ځله کلیک تر سره کوو. نو ملګرو 7 ځله کلیک مو چې تر سره کړه نو دلته به تاسو خپل د فینګر کوډ او همدارنګه یا پین کوډ خلاص کړئ. دلته به ورته خپل هغه پاسورډ ولیکئ چې تاسو خپل موبایل ته ورکړی وي. نو راځو دلته پاسورډ ورته لیکو. دلته مو پاسورډ ورته ولیکه. نو دلته به لومړنۍ صفحې ته راشئ. بیرته له دې صفحې څخه به بهر شئ. راځو لومړنۍ صفحې ته. له دې صفحې څخه به هم بهر شئ. نو ملګرو دلته به موږ ته یو بل اپشن اضافه شوی وي. دلته تاسو ته ښکاري ډیولوپر آپشن په نامه سره کوم اپشن چې دی دا اضافه شو زموږ په موبایل کې. نو راځو دلته به ساده ډول سره په دا آپشن باندې به کلیک وکړئ. نو دلته مو چې کلیک وکړو ملګرو دلته به تاسې لاندې راشئ. دلته به ملګرو یوازې زموږ کار له دې 3 اپشنو سره دی. تاسو ته ښکاري لومړنی دوهم او دریم له دې اپشنو سره زموږ کار دی. لومړنی یو به ورته انتخاب کړئ. په لومړنی یو باندې کلیک کوو. دلته به ملګرو دا لومړنی یو تاسو ته ښکاري انیمیشن اپ دا باندې به کلیک وکړئ. راځو دوهم هم دا ډول سره ورته انتخابوو. په لومړنی یو باندې کلیک کوو. راځو وروستی یو هم دا ډول ورته انتخابوو. وروستی باندې هم کلیک کوو. راځو دا لومړنی ورته انتخابوو. نو ګورئ ملګرو لومړنۍ صفحې ته راځو. دا ډول سره زموږ موبایل سپیډ زیات شو. نو تاسې هم کولی شئ په دا طریقه سره د خپل موبایل سپیډ زیات کړئ. نو ملګرو ویډیو تر همدې ځایه وه. که زموږ ویډیو درته معلوماتي ښکاره شوي وي له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه واخلي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښې شپې ولرئ.